أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مخی آیت مبارکه کی د سابقو پیغمبرانو او داوی سره مرګري مؤمنان داوی صفات بیان شول چې په ډیر سخت او په ډیر تکلیف کې با هغوی نه سستی کوله او نه به کمزوري ښکاره کوله او نه به کافران تخکته کېدل، یعنی تابع کېدل به نه. نو دې آیت کې د هغوی په میدان جنگ کې د الله تعالی سره تعلق بیانوي چې هغوی په میدان جنگ کې د الله تعالی نه څنګه دعا غوښتله د هغې تذکره کوي او په دې کې دی امت ته د جنگ د شروع کېدل نه مخکې آداب دا بیانېږي او د دعا تعلیم هغه ورکولی کېږي. فرمای وما کان قولهم او دغه ربیون الله والا خلق چې کم پخوا تیر شوي دي د پیغمبرانو سره د جنگ په وخت کې به نه وه وینا د هغوی الا مگر ان دا خبره دا دعا قالو چې او به وي ربنا ای رب زمونږه اغفر لنا معاف که مونږ ته ذنوبنا گناهونه زمونږه و اسرافنا او زیاتې زمونږه فی امرنا پکار زمونږ کې. نو لاول به د خپل گناهونو بخشش وغوښتلو. انسان دی هغه خطا کیږي، نو لاول به د خپل گناهونو بخشش وغوښتلو، ځکه چې گناهونه په انسان کې سستی پیدا کوي او گناه د وجې نه د الله تعالی مدد او نصرت هغه بیا نه حاصلېږي. نو ګویا چې لاول دوی هغه ځان پاک کړلو د ګناه نه، د الله تعالی نه د ګناه بخشش وغوښتلو. نو فرمای چې زمونږه ګناهونه او زیاتې مونږ ته معاف کا. ذنوبنا د دې نه یا صغیره ګناهونه مراد دي او د اسرافنا نه کبیره ګناهونه مراد دي، یا د ذنوبنا نه ګناهونه مراد دي صغیره او کبیره دواړه، او د اسراف نه هغه د پیغمبر په اتباع کې زیاتې کول یعنی کمې کول دا مراد دي. لکه څنګه چې په غزوه احد کې د صحابو نه د نبی علیہ السلام د یو حکم هغه خلاف ورزي شوی وه، نو فرمایي چې مونږ ته زمونږه زیاتې معاف که زمونږ په کار کې وثبت اقدامنا او زمونږه قدمونه کلک که، زمونږ قدمونه مضبوط که، وانصرنا او مدد وکه زمونږه علی القوم الکافرین په کافر قوم باندې. نو لاول د گناهونو بخشش، بیا د قدم مضبوطیا او بیا د الله تعالی مدد او نصرت دای په دې دعا کې غوښتلی دی. گویا چې کله دې کې دا هم اشاره ده چې د الله تعالی نه د گناه بخشش او د الله تعالی مدد او نصرت هغه بیا د قدم مضبوطیا او بیا د الله تعالی مدد او نصرت دای په دې دعا کې غوښتلی دی. گویا چې کله دې کې دا هم اشاره ده چې د الله تعالی نه د گناه بخشش او د الله تعالی مدد او نصرت
چې کله مجاهدین دوی د ګناهونو هغه پاک وي، هغه که ابتداءً ګناه کړی نه ده یا استغفار کړی دی، توبه یې ویستې ده، او کله چې دوی صبر کوي ثابت قدم وي، نو بیا د الله تعالی مدد به د دوی سره شامل حالي. فآتاهم الله، نو ورکو دوی ته الله تعالی ثواب الدنیا، بدله د دنیا. دی دعا کې خو دوی هغه بخشش غوښتی دی او یعنی گویا چې لاول د آخرت د پاره دعا وغوښتله، زمون ګناهونه معاف کړي، زمون زیاتې مونږ ته معاف کړي، او وروسته د قدم د کلکوالي او د مدد دعا غوښتې ده. نو گویا چې د آخرت سوال اول کړی دی او د دنیا سوال وروسته کړی دی. نو الله تعالی دوی ته لاول د دنیا غ بدله ورکړله او د آخرت بدله به دوی ته وروسته ورکوي. نو فرمایي فآتاهم الله، نو ورکړلو دوی ته الله تعالی ثواب الدنیا، د دنیا ثواب بدله، چې هغه فتح ده په کافرانو باندې، مال غنیمت ده، نیک نامی ده. یعنی کله چې فتح حاصل شي دای سره خود به خود نیک نامی راشي او داغه سره خود به خود ایمان چې دی دا مضبوط شي. نو دا گویا چې د دنیا هغه نعمتونه دي چې فتح ده، مال غنیمت ده، د ایمان زیادت ده، نیک نامی ده، وحسن ثواب الاخره، او بهترین ثواب د آخرت. دا خو د دنیا بدلوا او د آخرت ثواب چې دی خو ډیر زیات بهتر دی. والله يحب المحسنين، او الله تعالی خوخی بهترین عمل کون کی، احسان کون کی، نیکی کون کلرا. فرمای چې د آخرت ثواب با د دوی دومره زیات بهترین وي چې یو شهید با په آخرت کې صرف دغه تمنا کوي چې یاره ماته یو پیر بیا موقع میلاو شوې او زه یو پیر بیا دنیا ته لاړې او بیا وجنګېدې او د الله په لار کې شهید شولې، بیا ما زه بیا ژوندې کړلی شوې او بیا دنیا ته لاړې، بیا د الله تعالی په لار کې وجنګېدلې او بیا شهید شولې. نو دې چې کله د دغه شهادت په آخرت کې د هغې اعزاز او اکرام وویني، نو بار بار به د شهید کېدلو تمنا کوي. وما کان قولهم، او نو وینا د دوی، الا مگر ان دا خبره، قالو چې وی دوی ربنا ای رب زمونږه، اغفر لنا معاف که مونږ ته، ذنوبنا ګناهونه زمونږه، و اسرافنا او زیاتې زمونږه، فی امرنا پکار خپل کې، وثبت او کلک اقدامنا قدمونه زمونږه، وانصرنا مدد وکه زمونږه، علی القوم الکافرین په قوم کافر باندې. فآتاهم الله، نو ورکړل دوی ته الله تعالی ثواب الدنیا، بدله د دنیا، وحسن ثواب الاخره، او بهترین بدله د آخرت. والله يحب المحسنین، الله تعالی خوخی خیسته عمل کوونکو لرا. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي
پروردګار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین